یو څو دعاګانې د تویم په اخر کې د خپل فائدې او د ساسو فائدې لپاره چې په هغه دعاګانې چې سړی یاد کړي ځان له ولیکي او سړی د هغې وظیفه کوي دا د توبې دعاګانې دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا يعجب من العبد الله د بنده نه ډېر تعجب کوي تعجب د الله خپل صفت ده چې هغه بنده کې دا دعایي اذا قال لا اله الا الله کله چې دا الفاظ لا اله الا انت اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت لا اله الا انت اني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت ودا دعا چې سره هر وخت وي قال الله وي عبدي عرفه زما بنده په دې خبره پوي دی ان له ربا يغفر ويعاقب چې دا رب شته دی هغه بخنم کې او نیولم کې ځکه دا استغفار زمانه غواړي زي معاف کوم دا صحیح حدیث کې راغلی مستدرک د حاکم کې دا حدیث دی کتاب الجهاد کې راوړی دی شیخ البانی په صحیح الجامع کې راوړی دی دا دعا چې څوک وي الله رب العالمین به د ګناهونو او تقصیرات معاف کوي ان شاء الله تعالی دا اسانه دعا دې زکه که چا لیکل دا کتاب دلته دی بیا ځان لولي کوي بل دعا بلال بن يسار وي والنبي صلى الله عليه وسلم دا فرمایل لي من قال استغفر الله العظيم لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر الله له الله بدل گناهونه معاف کی وان كان فر من الزحف کسړه د فرض جهاد نه تختیدل دا گناه کبیره ده فرض جهاد د سړه مجاهدین پرېخودل او دا د فرض معسكر نه تختید عمل الله معاف کی څومره غټه گناه وکړم الله معاف کی استغفر الله العظيم لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اسان ټکی یو کر خدوا ده ودري خبرو غم ځان څخه پیدا کول بګه سړی غمي الله رب العالمین معاف کړي دا ترمذی کې دا حدیث کتاب الدعوات کې بلغه مشهور حدیث کې شراغل چې مسلمانان سبا او بیګا پاسکارو کې کوم دعا وي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك على عهدك ووعدك دا دعا ما استطعت اعوذ من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي واعترفت بذنبي واعترف بذنبي فاغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت دري الفاظ بدل باوزینو کی و دا دعا چې سړی وي د شپې نه نو که الله د په تقدیر کې مر لیکلو او دا سړی په دغه شپه باندې مړ شو نو الا وجبت له الجنه او که دا دعا د بیگانه ویل او دا سحر کې مړ شو امین جنت به دې لپاره واجب کیږي دا د سبا پاسکارو کې راغله د بیګا پاسکارو کې دا دعا راغله دا دعا د بیګا پاسکارو کې لوستل پکاره د سحر پاسکارو کې که ورځ د لمر راغم د الله نبی ګارانټي ورکړ جنت ولا واجب او که شپې د لمر راغې او دا په ماخام کې لوستل او جنت د واجب بل یو عمل راغله په حدیث کې ابي بکر رضی الله عنهم وما دا الله د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدلی ما من عبد يذنب ذنبا یو بنده ګناه وکړه فيحسن الطهور دا غي نرسه خستا او د سکو ثم يقوم فيصلي ركعتين بیا پاسه 2 رکعات منځ یو ثم يستغفر الله او بیا د الله نه بخنه الا غفر الله له الله تبخنه کوي او دا آیات نبی سم تلاوت کو والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله یو سره به هی وکي او ګناه وکي او سم د الله نه بخنه وغواړي الله دا ګناهونه معاف کوي نو دا څه اعمال لي چې سړی یو 2 رکعات منځ وکي او 10 وکي او مزیدار منځ وکي او بیا په جانماز کینی کور کې د الله رب العالمین استغفار وغواړي الله یې معاف کوي یو حدیث کې راځي یو سړی د یو ګناه وکړه راغی نبی سم ته په جمعات کې ودرېد وای ما غټه ګناه کړده نبی سم غله شو سي متونول چې د مازیګر جمع وشو بیا پاسید و ما غټه ګناه کړ یا رسول الله په ما باندې حد قائم کړه و تا زمونږ سره د مازیګر منځو هغه او د مازیګر منځ ما وکړه و زستا ګناه الله معاف کړه ان الحسنات یذهبن السیئات نیک عمل سره ګناه معاف کیږي هغه یا رسول الله دا زما د لپاره خاصه کړي ټول خلکو د لپاره و دا د ټول خلکو د لپاره ساده لپاره خاص ده دی حدیث کې دا عمل چې هر ګناه دې کوله ورپسې نیک عمل کوا د ګناه پسې چې نیک کار کوو تمحوها او ګناه الله رب العالمین لري کوي